قدرمنو ناظرینو السلام علیکم. ځینې خلکو ته خدای پاک داسې ژوندی زړه او رسا ذهن ورکړي وي چې هغوی د ژوند کومه شعبه خپله کړي په هغې کې ځان ته یوه داسې لار راوباسي چې په هغې لاره باندې نور خلک تلل د ځان دپاره فخر ګڼي. داسې خلک جینیس وي، داسې خلک د نابغه په نوم بللی کېږي. د دوی هره خبره روایت شي، د دوی هر کار تاریخ. راځئ چې نن موږ د پښتونخوا د یو تاریخ ساز شخصیت سره لیده کاته وکړو. زما مراد دی عبدالغني خان، غني خان، لیونی فلسفي، یو شاعر، یو لیکوال، یو نقاش او یو مجسمه ساز. سلام علیکم. تاسو نه ستاسو د ژوند په هکله تپوس کول هسې یو رسمي شان خبره ده. بهرحال موږ ستاسو د ژوند حالات ستاسو په خوله باندې اورېدل غواړو. یو هلو زه د 15 کال یم چې مور مې مړه شوه، ولي خو ډېر وړوکی پاتې شو او یو خور مې وه، هغه هم باچا خنجیر کې هغه چې هغې لره ګونه نه وه، هغه یې وپانه کو مړه شو. بیا له هغې نه پس موږ نیال ویولو، نیکه مې 1957 کې هغه مړ شو. نو بس بیا موږ داسې یو بورډینګ کې د اسلامي سکول باچا خان جوړ کړی و. هغه که خپل زامن ولنی اولم نو خلک به چې غریبانان زامن یو شان سکول کې دی او دا خپل ښه سکولونو کې جوړې موږ یې عمله بوتلو پېښور کې موضوع کې نو څو یو خان ته یو کور بخلي وصل ته پټکور به ناست و، قرآن او حدیث او دا بلوغ المرام او اصل محاذق قرآن شریف او بخاري او مسلم او مشکات او صرف او نحو دا ټول دا اسلامي علمونه مې نو باچا خان دا خیال وي دې ملا کومه. هغه وایي چې ملا په کار دی چې هغه دلته د ملیانو ډېر اثر دی. دا خو به هر یو شي سیاست اړخته و که نه. نو هغه چې انډیپنډنټ وي او په خېټه مو وړي نو هغه حقه خبره به کولی شي. نو د هغې لپاره زه دا کې ورټومبلم. نو هغوی سره لسم ملته پاس کړه. بیا هلته کالجونه نه اخېستي نو امې کړو نه سکولو. نو زما وړوکوالی خو ډېر تکلیف تیر شوی دی. قیصه کول خوښې د خو د مینه نوکران زامن زموږ نه ښه حالت کې ډېر بد حالت کې موږ هر وخت به وږي تږي او یخني به هم کېده. دغه دوی پیاده میاشتې د بورډینګ خرڅ شو، په دوی پیاده میاشت کې هغوی د څه راکوله، د څه راکولې شو او ډېر ارزاني شو. نو بیا هم څه راکولې شو. بیا مې کاکا مې نه راغی ډاکټر صاحب جنګ خلاص شو، هغه راغی نو هغه بیا بابا صاحب مې جنګ مې وکړ. ډېر دا هلکان زندګي تباه کړل. زموږ د فلمستان نور هلکان چې ورسره د ولي او د علي نو دوی خو یې واخېستل دوی سکول ته یې بوتلل. نور هم 300 روپۍ نور جدید عمر ماشومان و زمین خاندان کې. او زه چونکې بیا نهم لسم کې وم نو هغې چې ده بوتلو څه ضرورت دی. زه بیا د جامع ملیې نه مې لسم پاس کړ او بیا هغوی واخېستم، بل کالج نه اخېستم. دوی ته لاړم. هغلته هم دغه حال وه، غریبانان و، هغوی سکول سره پیسې باندې ښایسته ډاکټر ذاکر حسین زموږ د هغه پرنسپل و او داسې زړې مړې بنګلې به یې واخېستې قرالباغ کې. هغې کې به ناست. اوس خو ډېر عالیشان عمارت جواهرلال والا په لکونو کروڑونو روپۍ ورکوي او کلاک یې ډېر زبردسته اردو یونیورسټي جوړه کړې ده. هغه وخت کې هېڅ نه و. نو هلته زه مې وکال هلته وم. دا عربي ملګري خو ما دلته ویلې وه، داسې به مې ویل لکه پښتو چې وایو یا انګریزي چې وایو. نو هغه هلته چې لاړم نو عربي کتاب هغه استاد چې راکړ نو هغه ورته سبا له ما ټول ووغړو. نو هغه ما ته چې بیټا تم سکھاوین کو اسلم جراجپوري نو هسټورین و مشهور. نو هغه خپل تاریخ لیکو، موږ هلکان ته عربي خو له خپل کلاس ته دا د امتحان پر ورځ باندې باچا خان تار وه چې راشه دا ارجنټ دی، خدای وار مې خطا شو په بد ورځ باندې همدغه شانته امتحان مې پرېښود. امتحان چې یوه ورځ نیمه پاتې وه. نو چې وایم دلته وي چې دا بچسقو بغاوت کړی دی او امان الله خان صاحب چې رالېږلي چې ما سره ډاکټران نشته او سټیشن بیررز او فرسټ ایډ او بلکل میډیکل ډپارټمنټ د فوج کې نشته. نو موږ شپږ ډاکټران روان شوي دي، تیار شوي دي. ډاکټر صاحب یې مشر و د ډیلیګیشن. موږ 2 تله هلکانو له کالجونو نه یې وله راوښکړو، ټول فرسټ سیکنډ اییر والا وو. نو څه خو د افغانستان سردارانو زامن وو، څه دلته ډېر خلکو
نو زم پکې باچا خان افر کړم 10,000 روپۍ دا یو زوی ما ورته څه بډویم زما ته پوسونه کو خو بس زه وایم نو هغه چې موږ ټرېننګ وکړو هغه فرسټ ایډ مې د کور دی راله جوړ کړل یا پټې تړل سټریچر بیا کې داسې به زخمونه چتر داسې به وړی هر څه مو کړل بیا پرنګیانو پاسپورټونه راکول نو د هغې پورې هغه بند کړ چې امان الله خان کوټې ته لاړم بیا کوټې ته مې بابا ولې لاړ ورته چې ته راځه موږ سره اشنال کې دېره شه او موږ به دلته کې د دې موږ به هم سړي ولیږو دې قبایلو ته او محمد د حاجي صاحب د تورنګزونو نو هغه رشته دار هم دی او مشم د خپل هم دی نو د محمد لښکر کې نو تابع په تخت کې نو هغه ته چې زه د خپل تخت دپاره د یو پښتون وینه یو څاڅکي تویول د کفر ګڼم او بس زه به ته لاړ شم نو بس هغه بیا مشن پاتې شو بیا ما ته جامع ته لاړ شم بس ما ساتیاګرمه شروع کړه نو زه مې چېرته نه ځم جامع اظهر ته لاړ شم نه ملا کېږم نو بیا کاکا مې ته چې په ریاست ژوند خو له خراب کړو خو چې اوس په دې اخره خو زده کې نو لندن ته ولېږلم هلته یې ملا کره ولېږلم نو هغه سره مې یو کال یو نیمه سره هم خو هغه ما ته څه خول نه خپل ورته خول اولډ ټسټمنټ نیو ټسټمنټ خو ټول ما ته خو ما به عربی کو ته یعقوب وي هغه به ته جیکب وي ما یوسف وي هغه به جوزف وي بیا دا بیا پاسپورټ راشو د هیډ ماسټر صاحب د د هیډ ماسټر په لاس لیکلي د سرټیفیکټ چې د لسم پاس کړی دا فلانې ژبې ولې ورته و دا دی هغه دي په هغې زه د امریکې یو یونیورسټي اکسپټ کړم هلته کې کیمیکل انجینرینګ په کلاس کې ورته وجوړولو چل یې زده کړه د هغه د بابانو دا خیال چې دا ټول زموږ د وطن دا څیزونه چې دي نو دا پنګان را میټیریل وړي هغلته کې فینش کینګ راکړي نو هغه وی چې د هر یو قصب د خپل خاندان نه یا د خپل پښتنو کې یو لیکو لیدو ډاکټر صاحب زه ټرېننګ لولې مدرسه ته هغه راوتښتېدم او ما ته اطلاع شوه ته به چېرې زده کوې نه څوک خبر چې ته په کارخانه 100 روپۍ لګي نه چې د دې څه چل دی دا خو چې خو هېڅ نه دوی ښځه ویله د خدای په حواله وه نو هغه زه لاړم امریکې ته کالج کې وم هغې کې ما یو څو کاله تېر کړل دغه چې اخري پریکټیکل سیا پاتې شوه نو بیا ما دلته کې زموږ جلال مې دا ضبط شو ټول روپۍ په هم خلکو چې چا سره وي هغوی بس کېناستل پې هغوی خو چې زه لاړ ختم شو دي نو ټول خاندان هلکان ګیر شو خور مې یو سکول کې ګیره شو انګلینډ کې ډاکټر صاحب یې ویل په ډربشا کې سکول کې ګیره شو زه په اکسفورډ کې ګیر شو زه امریکا کې ګیر شم دا شانې ټول مونږ در په در خو خیر هغه ډاکټر صاحب دوی چې زما 2 کاله مشر وم هغه بیا ام ام کړی و بیا بیرسټر شوم نو هغه څه کوشش مې وکړه مور یې پیرنګیا وه نو پیرنګیان هغه ته ښه دغه ورته یعنې خزل کنه هغه راغی راورسېد خو اته میاشتې هغلته کې ما د کور نه خط نه حساب نه هېڅ نه رالیږلي ډېر تکلیف کې مې عمر تېر کړ خو زما پرنسپل هغه د کالج په هغه فوج کې نوکر کړم یونیورسټي کور ورته وایي که څه وایي ورته یونیورسټي کډټ کور نو هغه بیرس کې به اوسېدم هغه هلکانو سره کیفیټریا کې به مې ډوډۍ خوړه او جیب خرڅ له بیا روپۍ مې پرې راکولې د کالج نه بیا راکولې بیا چې راغلم دلته نو مې واپس کړی ورته بیا هغه تر دې چې مې راغی جان هغه ما د روپۍ لږې شان راولېږلې زه په لندن ته رسېدی شم بس او ما ته چې ما دا کورس خلاص که بیا راشه دا دی خو ما ته ویل اوس نه کېږي ما باندې ډېر تکلیفونه تېر شوي لږې تندی نو ما ویل سر دې وکړي کورس ځم کلي ته هلته به په کور را جمع کړم یو کالي چې هله به راغونډه کړم د نیکه بابا ځمکې مې بس بیا به راشم نو کورس به هم خلاص کړم کورس هغه پریکټیکل چې پاتې شو نو تیوریټیکل خو مې ټول خلاص کړی و